دوستانو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ حتی ولا وردګم یو ځل بیا له ابدرۍ څخه ستاسو ته نه چوپړ کوم زه اسماعیل جلالم د افغانستان یم د سبز ولسوالۍ ترخیل د کلي بس د خپل فامیل سره دلته حج عمرې ته راغلی یم خدای دې قبوله کړي تاسو دغه ته راغلی یاست موږ د افغاني خواړه لیدلي دلته اوس د افغاني خواړو بڼه دا پاکستاني خواړه دي افغاني نه دي افغاني شی د افغاني کې نشته افغاني چپ کې نشته قابلي پکې اوس موږ تاسو هر هېواد چې دلته راځي هغه هېواد خلکو ته هغوی دغه نمایندګیان ورکړي دا د چینایي خواړه دي په نظر مې ولګېده دا د افغانستان فوډ د افغانستان په خوړو کې چې په دلته ورکول کېږي څه دي زه به تاسو ته وښیم ټول سمبوسې دي یو سمبوسې مټایي منتو افغانستان ډوډۍ چای خواړه دي نور څه دلته نشته دي د کوم ځای د پېښور چېرته د هوټل مو څه شی لرئ هر چیز لرو نه خو بیا هم وایه داسې وخم لرو چرګم لرو دالم لرو سبزیم لرو پاکستان دال مشهوره دي او سبزي غوښه پکې مشهوره ده ما غوښه دال سوري را دي پلیټ پلس او غوښه په شل درې روټو سره دا سیجي چرګ نه لرئ داسې قابلي سیجي چرګ خو دلته نشته او هغه بلال مسجد طرف ته جومات دی هلته شته قابلي لرئ قابلي پلو قابلي پلاو د افغانستان قابلي پلاو نه لرو اوس نه وته ها شروع کوو به انشاءالله زمونږ د افغانستان په نوم تاسو اوس غواړئ ځان ته خواړه تیار کړئ لازمي دا ټول دی په خوا تیار شوی انشاءالله دوستانو تاسو څنګه چې خبرې واورېدې موږ د افغانستان په خلکو په نامه باندې خلک دلته ډوډۍ خرڅوي هغه د پاکستان په نوم ورکوي خو متاسفانه چې نه لرو دوستانو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ حتی ولا وردګم یو ځل بیا له ابدرۍ څخه ستاسو ته نه چوپړ کوم دوستانو دا د الوداع ورته وایي دا زموږ آخري ماسخوتن ده چې موږ په مدینه منوره کې ایسته د ماښام ماسخوتن لمونځ مې وکړو او زه د خیر اتاقو ته او خپل سامان مې واټلوو چې سبا د خیره انشاءالله ځو مکه معظمې ته سفر لرو د هغې څخه وروسته د خوږ افغانستان په لور ځو افغانستان کې چې هېڅ سپېڅ نه بخبه شوي یا د خواړو پسې خبه شوي یاستو ځکه د ده ځای او د هغه ځای خواړه ځمکه او اسمان فرق کوي نو دوستانو خدای دې کړي چې دغه تاسو مې د ځای برنامې برابر کړې اوسي او ستاسو خوښ شوي اوسي نو خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک دا آخري الوداع ده آخري ورځ زموږ آخري ماسخوتن ده زموږ چې موږ د ځای کې یوستو او نور د ځای د خیر سره موږ ځو د ځان امادګي نیسو د خیر سره ځو افغانستان په لور لکه څنګه چې ګورئ دوستانو دغلته یو چای ماون په نظر مې ولګېده دا د افغانستان فوډ د افغانستان په خوړو کې چې په دلته ورکول کېږي څه دي زه به تاسو ته وښیم ټول سمبوسې دي یو سمبوسې مټایي منتو افغانستان ډوډۍ چای خواړه دي نور څه دلته نشته دي ټول شي په 15 روپۍ شورما ده دا نشته ده نو دا ټول د افغانستان دي ماکولات افغانستان ته خپل هم لیکلي تاسو خپل ګورئ او دا د افغانستان ماکولات افغانستان یا د افغانستان خواړه دغه شیان خواړه دلته ورکېږي چې متاسفانه دا د افغانستان یو هم نه دي دوی خپل اندازې دي او خپل بازار هغې لپاره خپل هغې لپاره چې مسافر راځي هغې لپاره لکه اجوا آیس کریمز د تراسس آف مدینه ترکی فودز مدینه کوتنس نو دا خواړه ورکول کېږي دلته خو خدای دې مونږ ستاسو ټولو دغه دیدار شي بیا بار کې او راشو دوستای عزیزی تمام د ټول ګورې دا د کابل دی دا چاردی دی او دا هم د فاریاب او دا ایسه چې راغلی د سویس نه راغلی زموږ افغانی ده ای صاحب پښتو پوهېږي ایسه سلامونه سلام علیکم ښه انشاءالله جوړ په خیر کابل کې د ځان موږ ته معرفي کړي زه اسماعیل جلالم د افغانستان یم د سبز ولسوالۍ ترخیل د کلي بس د خپل فامیل سره دلته حج عمرې ته راغلی یم خدای دې قبوله کړي اوس چېرته اوسېږې اوس دلته په زها هوټل کې یم مدینه منوره کې نه ژوند چېرته کې په خارج کې زوریخ سویس کې
تاسو دغه ترغلې اسې مونږ د افغاني خواړه لیدلې دلته اوس د افغاني خواړو بړه دا پاکستاني خواړه دي افغاني نه دي افغاني شی د افغاني کې نشته افغاني ناس غټ غټ شوروا اوسې قابلی پکې اوسې مونږ تاسو خوشاله اوسئ صاحب الله دې عمره قبول کړه دوستانو تاسو دې الله پاک عمره قبول کړي ای صاحب تاسو دې الله پاک عمره قبول کړي تاسو دې الله پاک عمره قبول کړي دوستانو دغه زمونږ چې ولاړو نو آخري ورځ زمونږ دلته په مدینه وره کې نو دا خواړه چې ول زمونږ د افغانستان خواړه نه ول نو خدای دې وکړي چې زمونږ تاسو خپل فرهنګ ته د کلتور ته کار وکړو خپل هغه خواړه چې مثال نور هیوادونه زمونږ په نامه د خواړه بازار ته وړاندې کوي زمونږ په هم نه دي زمونږ تاسو ته معلومه زمونږ د وطن خواړه قابلی دي شوروا دي قروتي دي نو دغه شیان دي ماکولات ترکیه دي نګه ترکیه کوم خواړه چې دي تاسو خپل په تنظور کې ګورئ دا ترکیه دی او بیرغ هم چې ګورئ د کوم کارګر هم چې دی د ترکیه راوستي متاسفانه زمونږ په هیواد کې ډېرې ستونزې دي تاسو ګورئ لکه ترکیه خواړه دي بغلاوه دي هر هغه څه چې دي ترکیه هیواد مربوط کېږي او د ترکیه هیواد خپله دا ترکیه هیواد دی او دا د خیرات المدینه یعنې د مدینې منورې خواړه دي ګوره تاسو څنګه چې ګورئ خواږه لکه جلبي دي زموږ په حساب ایسکریم دي د روټۍ دي دا ټول د مدینې منورې مربوط دي راځو دلته دوستانو د مالیزیا خواړو ته مالیزیا هیواد خواړه دي دا د مالیزیا هیواد خواړه دي چې تاسو خپله په انځور کې ګورئ او دغه د چې دي دلته ټول ورته منیو لیکلي ځکه منیو په دې لیکلي چې اکثریت یې نه پوهېږي بیا کولی شي هغه منیو کې وګوري نو دا کتابخانه ده نو د قرآن شریف کتابونه خرڅېږي اول ایټالین فوډ د ایټالیا هیواد خواړه چې اول کې پیزا ده نو دلته تنها پیزا ده او دلته د پیزې نو دلته دغه نرخونه لیکلي دي دلته د یوازې چې دلته پخېږي پیزا پخېږي د ایټالیا په خوړو کې پیزا ده دا اندونیزیایي خواړه دي د اندونیزیا خواړه چې دي اندونیزیا خلک اکثریت دلته راځي د اندونیزیا د خلکو یو خوږي په دې کړه چې دوی کله دلته راځي وادونه دلته کوي او دا یې خواړه دي خپله خواړه یې تاسو په انځور کې ګورئ د خپله اندونیزیا د خلکو دي خپله اندونیزیان دي یعنې د هر هیواد چې دلته راځي هغه هیواد خلکو ته هغوی دغه نمایندګیان ورکړي دا د چینایي خواړه دي نو چینایي خواړه خو تاسو پوهېږئ چې دا د چین هیواد خواړه دي نو دا چینایي خواړه دي د مینیو ده او د خواړه دي او دا پاکستاني د هند خواړه دي هندي خواړه چې د پاکستان او د چین د انډیا خواړه چې دي ترخه دي دا کوم چې تاسو ګورئ دغه مینیو ده مینیو یې لیکلي دي او دلته هغه بیل لیکلي دي دوی دغه مینیو د افغانستان خواړه لري ایشین آیسکریم دا ډېر هم دي اندېښه د کوم هیوادونه دي بغیر د پاکستان ځکه پاکستان هیواد دلته ډېر هوټلونه لري او ډېر مسافر هم دلته اوسېږي ژوند کوي اجان سلام علیکم ښې جوړه په خیر پښتون یې د کوم ځای د پېښور چېرته د هوټل مو څه شی لرئ هر چیز لرو نه خو بیا هم وایه داسې غوښه هم لرو چرګ هم لرو دال هم لرو سبزي هم لرو پاکستان دال مشهوره دي او سبزي غوښه هم مشهوره ده ما غوښه دغه دال کیلو په څو دی دال څو دی څو ریاله دي پلیټ پلس او غوښه په شل درې روپو سره ښه دا سیجي چرګ نه لرئ داسې قابلي سیجي چرګ خو دلته نشته او هغه بلال مسجد طرف ته جومات دی هلته شته قابلي لرئ قابلي پلو قابلي پلاو د افغانستان قابلي پلاو نه لرو اوس نه یو وته ها شروع کوو به انشاءالله زمونږ د افغانستان په نوم تاسو اوس غواړئ ځان ته خواړه تیار کړئ لازمي لا ټول نه په خوا تیار شوی ان شاء الله خوشاله مونږ دوستانو تاسو څنګه چې په انځور کې د ورور خبرې واورېدې مونږ د افغانستان په خلکو په نامه باندې خلک دلته ډوډۍ خرڅوي هغه د پاکستان په نوم ورکوي خو متاسفانه چې نه لرو نو دلته چې دي د اطباق الپاکستان یعنې د پاکستاني خواړه دي تاسو څنګه ګورئ مونږ الوداع ورځ ده او د الوداع ورځ کې اطباق الپاکستاني یعنې پاکستاني آشین سټیشنز
دغه سوریایي خواړه دي، هغه د ترکي خوړل دي، د پاکستاني خوړه دي او دغه ځایونه جوړ کړي دي ورته، ځای جوړ کړي دي ورته چې ښه ښایسته ښایسته ځایونه جوړ کړي دي ورته. او اکثریت یې د پاکستان هېواد دي چې هغوی دلته سوریایي استانبول خواړه دي. هر رقم خواړه چې ته وغواړې پیدا کېږي د هر هېواد د هر هېواد. خو متاسفانه د افغانستان شته دي خو په ډېر کم باندې محدود دي. ځینې هغه محدودو ساحو کې اوسېږي او محدود ساحو کې هغوی هم هوټلونه لري. نو دوستانو دا زموږ آخري سفر و او د شپې خانه آخري سفر مدینې منورې د رسول الله سلام د روضې سره خدای پاماني وکړله. نو خدای پاماني ورسره وکړه. آخري ورځ وه او دغه سایکلونه هم دي چې دلته په پیسې اچوي او وړي باید د افغانستان کې نشته دي خو بیخي محدود دي. نو مونږ د نبي علیه السلام د روضې څخه رخصت اخلو، اندازې اتاقو ته خپل کالي مالي برابرو، سبا د خیر سره مکه معظمې ته سفر لرو. نو دا ټول ګورئ خپل ماسختن لمونځ کوي، اتاقونو لپاره ځي. نو اتاقونو لپاره ځي او ځانونه تېروي، څوک به پاتې کېږي سهار مانځه ته راځي او څوک به د خیره سره ځي مکه معظمې ته، څوک به مستقیما مدینې ته جدې ته ځي. دوستانو دا و زموږ خپرونه د مدینې منورې د ښار څخه. تر بیا چې زه عطاالله وردګ د ابدارۍ څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم، تاسو په لویه بښونکي الله سپارم. د ژوند په ټولو چارو کې مو بریالي، سرلوړی، کامیاب اوسئ. تاسو د مدینې منورې جمع جوش انځورونه وګورئ او ترې خوند واخلئ. افریقا مازی خوردن بر شما میگم. قدم خوردم.